السلام علیکم درنو معزز افغانانو، هیلمند یم چې دا ویډیو د سره شیر کړئ او د خپل افغانانو ژوند وژغورئ. لکه څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې نن او پرون په رسنیو کې په میډیا باندې بار بار دا بیانونه راځي، دا خبر د چا خبر هغه بیخي هیډلاین ده چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر شاوخوا بیا هم د برید د خونړیو بریدونو امکانات د داعش لخوا نشته. د پنجشنبې په ورځ چې کومه پیښه وسوه په کابل کې او په هغه کې زموږ او تاسې په لسګونو افغانانو خپل ژوند د لاسه ورکړ، میندې بورې سوې او زموږ او تاسې خویندې کونډې سوې، بچي مو یتیمان شول. نو د پنجشنبې په ورځ باندې سهار موږ خپلو ځینو دوستانو ته ټلیفونونه وکړل او ورته ومویل چې کابل شاوخوا میدان کې څوک یاستئ نو لطفا د میدان نه ووځئ یا میدان تخلیه کړئ. ولې دغسې وړاندوینې چې کله کیږي د دې تر شا د دهشتګردو تروریستانو مشر، د دوی مشران، د دوی امیران، د دوی امامان، د دوی رهبران دا همدغه د امریکا سیاستمداران دي. امریکایي سیاستمدارانو چې یو شی وړاندوینه وکړه نو چې تاسو ته د دې پته وي بیا یې ولې مخه نه نیسئ، نو هغه برید بیا تر ډیره حده یعنې 99% یا په 100% باندې امکان د دې وي چې هغه برید بیا وشي. اوس همدا شیبه چې زه دا لایف کومه نو زما مطلب دا ده چې تاسې ځوانان چې اکټیو یاست، فعال یاست، دلسوز یاست، خیرخوا یاست، په وطن او په ولسونو باندې مزړونه خفه کیږي، که پوسټونه کوئ سئ، که کومنټونه کوئ سئ، که زنګونه وهئ سئ، که ګروپونو کې یاستئ، په خپلو افغانانو باندې غږ وکئ چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر شاوخوا دا تخلیه کړئ، لاړ شئ. که چاړه د سرو زرو څوک په خېټه نه منډي، که د امریکا دپاره څوک یا د کاناډا یا د استرالیا ته د سفر د ویزې په خاطر څوک ځان نه وژني، لاړ شئ خپلو کورونو کې اوسیږئ، بیا دا هیواد دا وطن په غم باندې مه لړئ. دا ټول بریدونه دا دهشتګردۍ یا تروریستۍ یا پرون مجاهد ورپسې طالب ورپسې اوس د داعش دا ډرامې او فلمونه ګیمونه دا ټول د همدې امریکایانو دي. همدې د امریکایانو دا مشران که پخوا ریګن وو، که ورپسې کلینټن وو، که کلینټن نه وروسته یې که اوباما وو، که بوش وو او که ټرمپ او که اوس جو بایډن دا ټول د یو غوجل د سنا د مجلس کې چې چا وخت تیر کړی وي هغو ته د شیطانت او د منافقت او د ترهګرۍ دا ټول چلونه او چمونه ورزي ورته دا ټول کار امداخله کوي. نو هیلهمند یم چې په خپلو دوستانو غږ وکئ او کوشش وکئ چې نن ټوله ورځ د همدې دپاره ځانګړې یا تخصیص کړئ یا چې دوستانو ته زنګ ووایئ چې دا میدان تخلیه کړئ. خدای مه کړه چې بیا کومه مور بوره شي یا کومه افغانه خور کونډه شي او یا یو څو بچي زموږ او تاسې یتیمان شي. نو لطفا د دې میدان شاوخوا نه لاړ شئ، یا خدای نخواسته بیا کومه بده پیښه را روانه ده او دغه پیښه چې کیږي مخکې نه دا خلکو دا برنامه کړې وي. طالب حقنن دهشتګرد او تروریسته، داعش هم دهشتګرد او تروریسته، دا د یو غوجل حیوانات دي چې د دو امیران او مشران رهبران همدا امریکایان دي. همدوی پیسې ورکوي، همدوی ملاتړ کوي، همدوی یو ورځ اتل کی، بل ورځ بوتل کی، یو ورځ مجاهد کی، بل ورځ وروره د تراواخلي دهشتګرد او تروریست کی. نو په داسې 42 کلن انقلاب د افغانستان کې چې چا ټوپک راخیستی ده او زموږ تاسې هغه 300 کلنه مسلکي قوي په خپل هیواد کې روزل شوي او تربیه شوي اردو یې له منځه وړي، دا ټول دهشتګرد او تروریستان د امریکایانو غلامان دي. نه یوازې د امریکایانو، چې هر چا دوی ته دانه اچولی دی هغو دانه یې خوړلی دی، هغو ته یې غلامي او جاسوسي کړې. نو ملګرو هیلهمند یم چې دا ویډیو د سره شیر کړئ او یوازې زما د ویډیو په شیر کولو کار نه کیږي، تاسو خپله هم ویډیوګانې وکړئ په خپلو خپلوانو دوستانو بلکې په ټولو عمومو افغانانو غږ وکړئ چې د کابل هوایي ډګر شاوخوا تخلیه کړئ چې داعش امریکانۍ ډرامه ده، طالب امریکانۍ ډرامه او فلم ده. پرونی مجاهد هم د همدې امریکایانو، تاسو وګورئ چې تاسو به د امریکایانو هغه راپور لوستلی وي چې په CNN باندې او په VOA باندې په دې ټولو باندې شیر شوی و چې هغه وخت چې کله لا د داود خان حکومتو اسلام آباد کې دغه ټول مشران چې ځانو ته د جهاد مشران او رهبران اتلان وایي، دوی ته به د همدې امریکا د CIA لخوا نه هر قومندان ته د میاشتې $2 لک په هغه وخت کې
په هغه وخت کې $2 لک دوی ته پیسې ورکول کېدې. نو زه که ماته مشکل جوړیږي، که ماته ستونزه جوړیږي، که ماته هر څه کېږي، زه د الله په خاطر او د ګران هیواد افغانستان سره د مینې په خاطر په تاسو باندې غږ کوم چې دا ټول امریکایي لوبې دي، امریکایي ډرامې دي. مجاهد، طالب، داعش، القاعده او دا د اسلام په نامه چې دا کوم ګوندونه او احزاب جوړ شوي، جیش اسلام او جیش محمد او لشکر اسلام، لشکر محمد، دا مسلمان خو ټول مسلمان نو بیا د اسلام د کلمې نه ته ولې د سو او غلط استفاده کوي؟ دا ټول امریکایي ډرامې دي چې امریکا ونه غواړي ته په جیب کې یوه ستنه نشي ګرځولی، یوه ستنه ته په جیب کې نشي ګرځولی، بیا ته د بمونو سره د دې انفجاري موادو سره ته د کابل میدان ته څنګه داخليږي چې 15,000 او 800 امریکایي عسکر هلته ولاړ وي او 600 برطانوي عسکر ولاړ وي او په سلګونو د نورو هیوادونو ایټالیا او فرانسه او بلجیم او د دې هیوادونو عسکر ولاړ وي او شاوخوا ته په سلګونو هیبتي ځناوران هم ولاړ وي. دا مواد څنګه هلته تیریږي، دا بمونه څنګه هلته تیریږي، دا خرمرګی یا خودکش یا انتحاري هلته څنګه تیریږي، دا ټول مخکې نه ګورې. پخوا هم چې کومې چاودنې کېدې، امریکا به مخکې خپلو ټولو کارمندانو ته SMS او کوم مسج به وکړ چې په فلاني ورځ په فلاني وخت دغه ساحاتو نه ځان لرې ساتئ. د امریکایانو قافله تیر شي، ډس چاودنه وسی، نو که هدف د امریکایانو قافله و نو قافله څنګه تیله شو، چاودنه وشو. دا ټول کارونه امدا کوي. دا 240 کلن دا ټول فساد، دا ټول د امریکایانو په غره کې ده، د امریکایانو په کونه کې ده. بیا د بیماف امدا امریکایي سیاستمداران دا ملعونین او بې رحمه ظالمان دي چې دغه نن وغواړي هیبتي ځناوران 3 ورځې ورته تاب نه راوړي. 18 نفر سپیشل فورس ورپسې روان کړل او په یو هفته کې د ټول افغانستان نه پسې واخیستل. افغانستان خو څه کوي چې په پاکستان کې هم د دوه کونه نه ټینګېدله، یو چېرته بل چېرته ورکو چې کله یې وغوښته په آن واحد کې په څو ورځو کې ټول افغانستان هم ورته تسلیم کړ. د ټول افغانستان اردو هم له منځه ویوړه، پولیس هم له منځه ویوړ، ملي امنیت هم له منځه ویوړ، تاسیسات هم ورته پرېښوده، هر څه ورته پرېښوده. تاسې او خدای خو په دې پوهېږئ چې جنگ خو حد اقل یو هفته مقاومت غواړي کنه، هیڅ مقاومت ونشو، په هیڅ ځای کې ونشو. نو ملګرو هیله مند یم دا ویډیو شیر کړئ، زمونږ غږ بدرګه کوي. یوازې زما غږ دومره تاثیر نه لري، کېدای شي زما غږ به هغه څوک ګوري چې زما مینوال وي، ستا پوسټ به هغه څوک ګوري که ستا پوسټ یا ستا ویډیو یا ستا غږ یو نفر وګوري او ستا په ویلو باندې یا ستا په پوسټ کولو باندې د یو انسان ژوند وژغورل شي، نو دا ستا دپاره دومره لویه خوشبختي ده لکه ټول انسانیت چې تا ژغورلی وي. نو فلهذا په ټولو باندې غږ کومه چې راځئ نن ټوله ورځ همدا کمپاین وکړئ چې د کابل میدان شاوخوا دا ټولې سیمې تخلیه کړه، لاړ شئ. دهشتګرد او تروریست امریکایي سیاستمداران، دهشتګرد او تروریست هیبتي ځناوران ټول یو لاس دي په خپلو کې سره یو بل ته کار کوي او هیبتي ځناور دا په غلامۍ کې پیسې اخلي او امریکایي سیاستمداران په خپل دهشتګردۍ او تروریست باندې وروره ګټې او پیسې ترلاسه کوي. نو وروره چل صرف زموږ عام ولس او غریب ولس ته جوړ ده، په منځ کې تباه او برباد چې ده غریب ولس ته. په خپلو کورونو کې کښېنئ، الله کریم او رحیم او مهربان ذات ده، انشاءالله یو د حل لاره به را پیدا سي. الله رب العزت به په الله توکل وکړئ، الله به تاسو ته د خروج د دغه بدبختیو نه د خروج یوه لاره به ته داسې پیدا کړي چې په خپل هیواد کې به مو الله خوشبخته کړي، یا که چېرته ستاسو رزق و روزي په نورو هیوادونو کې وي الله به مو هلته ورسوي. خو چې ښه تاسو ته بار ویل کېږي چې د کابل میدان شاوخوا د تروریستي دهشتګردۍ د ګواښونو سره مخ ده او بیا هم هلته اوسیږي، نه یوازې دا چې خپله اوسیږي، خپله ښځه دې هم د ځان سره بولي، واړه بچي دې هم د ځان سره بولي. نو دا انتهایی ظلم ده چې د خپلو بچیانو سره کوي. هیله مند یم چې د کابل په میدان کې دا اوس څوک دي هلته شاوخوا زموږ دا ویډیوګانې وګوري. الله تعالی درته په قرآن کې فرمایي ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، په خپلو لاسونو ځانونه هلاکت ته مه غورځوئ. دغه کوم هغه چې په کابل کې روان ده، د کابل په ایرپورټ شاوخوا کې دا کوم گیم چې امریکایانو شروع کړی دا او خلکو ته ایمیلونه کول، زنګونه وهل چې آلی راشئ، دغه حالت جوړ کړی ده. دا حالت کنی د دې تصفیه کول چې په زرګونو هلته عسکر شتون ولري ډیر اسانه کار ده، انتهایی اسانه کار ده.
خو دو خلکو دا حالت جوړ کړی ده تر څو یو لوی ناورین لکه بله ورځ چې کوم ناورین رامنځته سو په پنجشنبې تر دې نه هم بدتر ناورین رامنځته کړي. خلکو د خدای روی ته وګورئ، د خپل اولادونو باندې رحم وکړئ، په خپل ځان باندې رحم وکړئ. تیر شئ له دې حالات نه، لاړ شئ په خپلو کورونو کې کښېنئ، په خپل رب باندې تاسو هغه وکئ، توکل وکئ. د دغه دهشتګردو ترورستانو په راز کې همدا امریکایان دي، همدا امریکایان یې سپورټ کوي، همدا امریکایان ورته برنامې جوړوي، همدا امریکایان سیاستمداران دي چې وروره پرون درته مجاهد جوړ کړه په 1990 یا 80 کې، بیا یې درته وروره دی طالب ډرامه رامنځته کړه، د طالب ډرامې نه راوروسته اوس ورور داعش ډرامه رامنځته کړې ده چې اله وروره دغه د منګه برید وکړه په ننګرهار کې داعشیان وویشتل. اله دا په کابل میدان هوایي ته داعشیان ننوتلي دي. دا ډېر بېرحمه سیاستمداران دي، امریکایي سیاستمداران دا ډېر بېرحمه سیاستمداران دي. او زه په واضحو الفاظو وایم، ملګرو دا ویډیو سره شیر کړئ، زه په واضحو الفاظو دا وایم چې په ټولې نړۍ کې د ټولو دهشتګردیو او د ټولو ترورستیو عاملین امریکایي سیاستمداران دي چې دوی وروره هلته پلانونه جوړوي او مسلمانان پې تباه کوي. که په افریقا کې بوکو حرام ده او که په افغانستان کې وروره طالبان دي او که القاعده ده او که داعش ده، وروره دا ټول همدا خلک کوي چې د مسلمانانو تباهي او بربادي په همدې طریقې سره وکړه، د اسلامي هیوادونو تباهي او بربادي په همدې طریقې سره وکړه. زه بیا هم په تاسو ټولو باندې غږ کوم ملګرو چې د خپلو افغانانو خویندو او ورونو او ماشومانو د ژوند ژغورلو په خاطر خیر دی چې دا څومره کمپاین مو کړی، نن ټوله ورځ صرف همدا یو کمپاین وکړئ چې د کابل میدان شاوخوا تخلیه کړئ. امریکایان چې کومه پیشګویي کوي چې دلته نن چاودنه کیږي، نو دا په دې باندې پوه سئ چې د امریکایي سیاستمدارانو خپله برنامه ریزي کړې او هغه کار به کیږي. د چهارشنبې او د سهشنبې په ورځ دا خبرې وکړې او د پنجشنبې په ورځ باندې خطرناکې چاودنې وشوې او د ټولو افغانانو زړونه یې ودردول، وژړول. د کابل د هوایي ډګر هغه د اوبو هغه ویاله یا به تاسو کتلی وي چې د وینو نه ډکه وه، په وینو باندې سره وه. په تاریخ د بشریت کې به چا داسې د وینو ویاله نه وي لیدلي لکه موږ تاسو چې په افغانستان کې وکړه. دغه ټولو بدبختیو عاملین همدا امریکایي سیاستمداران دي، تر ټولو مفسد او ترهګر او تر ټولو بېرحمه او ظالمان هم دوی دي. نه په دوی کې حقوق بشر شته، نه په دوی کې انسانیت شته ده. که په دوی کې انسانیت وای نو تاسې دغه ضرري وسلې د اټومي وسلې ولې جوړوئ؟ خو په بشر باندې یو ورځ استعمالیږي، څه هغه بشر د افغانستان وي، څه د روسیې وي، څه د چین وي، څه د امریکا وي، څه د ارجې وي. نو تاسو نه مې دا خواهش ده چې لکه زه چې په تاسو غږ کوم، خیر دی نن ورځ دپاره د خپلو افغانانو د ژوند ژغورلو په خاطر بار 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 همدا پوسټونه ویډیوګانې وکړئ. زما دا ویډیو هم در سره شیر کړئ چې به ټولو باندې غږ وکړئ چې د کابل شاوخوا ډګر پرېږدئ. خدای ناخواسته د خلکو ستاسو دپاره د بلې کومې فتنې د جوړولو رامنځته کولو دپاره طرحې پلانونه جوړ کړي دي. ملګرو زه ډېر خفه یم، انتهایي خفه یم. زه پوهېږم چې په دې ورځو کې په کابل کې به خلکو یو هفته یا 2 هفتې کېږي د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې چې لږ احساس د امنیت به کوي. خو زه خفه په دې باندې یم چې بله لوبه را روانه ده، بل فلم شروع کېږي، بله ډرامه شروع کېږي. د دې ډرامې پروډوسران، د دې جوړونکي، د دو هغه مشران دا ټول امریکایي سیاستمداران دي. په افغانستان کې دا خلک نه غواړي تر څو چې تاسو وایي چې موږ انګریز ته ماتې ورکړې، انګریز به هم نه پرېږدي. انګریز وایي چې ورو تا څه ماتې راکړې ده؟ ته خو هر شپه ورځ 40 ساعته زه تا داسې ګډومه لکه لاټو، شپه ورځ وروره ته ما په خپلو کې سره اخته کړي. زه پوهېږم چې زما د نن ورځې ویډیوګانو سره اکثره ځوانان اختلافات ښکاره کوي، منفي کومنټونه کوي، خو زه د خپل ایمان او د خپل وجدان او د خپل افغانیت او د خپل غیرت له مخې نه زه دا ویډیوګانې کوم. زه د دې طرف زه په دې خاطر نه کوم چې تاسو به زما ملاتړ وکړئ، نه، چې په سلو کې سل په سله زما سره څوک مخالفین شي بیا هم زه هغه خبرې کوم چې زما ایمان او زما غیرت ماته وایي. خیر ده که زما په خبرو نن سر نه خلاصېږي، کال بعد به خلاص شي. تاسو وګورئ په 29 د فروری 2020 چې کله امریکا د طالبانو سره په قطر کې تړون وکړ، په هماغه شپه باندې ما لایو وکړه چې ګورئ بله ډرامه شروع کېږي، بل فلم شروع کېږي. ډېر ملګرو را سره اختلافات منلي وي چې وروره د هغه 29 د فروری نه وروستو په افغانانو کومه تباهي او بربادي رانغله. تا وګورئ تر ټولو لویه تباهي، تر ټولو لوی زموږ او تاسو
خفګان یا ذلت دا ده چې زمونږ تاسې هغه اردو چې حتی د هغو عکسونو ته په کتلو موږ قوت او انرژي اخیسته ورته خوشحالېدو هغه یې له منځه یوړله هغه اردو چې زم دا اوس بېګای ما په یوټوب باندې هغه فلمونه هغه ویډیوګانې کلیپونه ما کتل د زړه نه مې وینې څاڅېدلې د اوښکو په ځای وینه څاڅېږي هغه اردو هغه دبدبه هغه عکسونه هغه قوت هغه هر څه لا نن که طالبان راجګېږي د 314 یا د بدرۍ په نامه باندې یا د بدري په نامه باندې دا هیڅکله بدري کېدای نشي بدري خو اصحابه کرامو دوی ته څنګه موږ بدري وایو دوی ته زه بدرۍ وایم دا د بدرۍ ډله که نن هیبتي ځناوران راجګېږي او یو 100 نفرو یا 50 نفرو ته وروره دریشیګانې مخصوص جوړوي او تاسو ته په چوکونو دروي په دې مه غولېږئ موږ قوي اردو وروره مسلکي اردو موږ تعلیم یافته او باسواده چې په راس کې نظامي هغه نظامیان په راس کې وو چې ورور هغو ټولو په بهرنیو هیوادونو امریکا او کاناډا او جرمني او په نورو هیوادونو کې مسلکي نظامي زده کړې کړې وې دا ټول له منځه ویوړل اوس په 100 نفره موږ ته راولي هلته به یې درئ چې وروره د بدرۍ ګروپ یا د بدرۍ هغه دا بدرۍ باندې ولاکې په بدرۍ جمال باندې توره وکړي او نه بدرۍ جمال باندې کار کیږي دو خو ورور د ټوپک په ډس باندې سره د دریشي زه به هم داسې یو دریشي واغوندم نو زه خو نظامي صاحب منصب نه شوم او نه جنرال شوم نه ډګروال شوم او نه کوم افسر شوم وروره او نه زه په نظامي دا اوس به لاړ شم وروره هلته به یو $200 ورکړم بهترین همغسې لباس به ځان ته جوړ کړم او همغسې ټول به ځان ته واچوم نو آیا زه ما ته به تاسو خوشحاله یاستئ نه هغه مسلکي هغو ته نو ملګرو بیا هم په آخر کې غږ کوم چې زما د دې هغو سره تاسو نن کوم اختلافات لرئ دا تاسو خپل کار ده خو زه چې کومې خبرې کوم دا د ایمان نه کوم تاسې باور په خدای وکړئ چې موږ د خپل اولادونو د خپل کاروبار د خپل مړي ژوندي د خلکو سره د ناستې پاسې دا ټول وخت هم دې ته تخصیص کړی ده چې ګران هیواد به څنګه سي د ګران هیواد غم عظیم غم ده او لوی غم ده تر ټولو زیات غم د افغانستان ده چې دا کوم حالت موږ ګورو اردو مو لاړه د کوم هیواد چې اردو نه وي عزت نه وي دبدبه نه وي د خبرې قوت نه وي د هغه هیواد هیڅ هم نه وي په کوم هیواد کې چې زور وي طاقت وي قدرت وي وروره د هغه په خبره کې قوت وي د هغه په ډیپلوماسۍ کې قوت وي د هغه په هر څه کې هغه قوت وي اردو مې لاړه پولیس مې لاړو ملي امنیت مې لاړه زمونږ او تاسو ټول هغه محرم اسنادونه د امنیت او د ولسمشرۍ د ماڼۍ دا ټول د دشمن د ISI لاس ته ولوېدل نن زما دپاره زه د زړه غوښې خورم چې نن پنجابیان راځي په کابل کې ما ته لایو ویډیوګانې کوي د کابل نه او ما ته پیغورونه راکوي چې ته که نرې ته راشه صحیح ده چې نن هر رقم پیغور راکوي ته زورور یې تا نیولې ده بس خلاص خو یاد ساته په دې خاوره انګریزان راغلي دي د دې خاورې نیول په زور باندې آسان دي خو په دې خاوره کې کونه ټینګول سخت دي په دې خاوره کې انګریزانو کونه نه ده ټینګه کړې شورویانو نه ده کړې د ټولو هیوادونو کافرانو دلته وروره خپل وس کړی نه ده ټینګ شوي نو د پنجاب اجیر او غلامان یا د پنجاب ISI مامورین دا هم دلته نشي ټینګېدی ته نن ویډیوګانې کوه ښه ده ستاسو ویډیوګانې چې په کابل کې کوئ چې زموږ په ځوانانو کې احساس را پیدا شي چې پنجابیانو هیواد نیولی ما ته د قندار نه لایو ویډیو کوي ما ته د کابل نه لایو ویډیو کوي ما ته د کابل نه سلفیانې اخلي او ما ته رالیږو ما ته پیغور راکوي صحیح ده زه به پرې وژاړېږم زه به پرې ودردېږم خو یاد ساتئ چې دا ملت به منسجم کیږي یاد ساتئ چې بیا به راځي د هیبتي ځناورانو په دا بدرۍ ډلو ګروپونو په دې باندې څه نه کیږي او یاد ساتئ دا خو 2 هفتې وشو 3 میاشتې انتظار وکړئ زما د ویډیو دا برخه یاد ساتئ 3 میاشتې انتظار وکړئ چې هیبتي ځناورانو په میلیونونو افغانان بیکاره بیروزګار کړه هر افغان مامور 10 نفره کورنۍ ته رزق و روزي ورکوي الله ورته همدا ماموریت واسطه کړی و تاسو فکر وکړئ چې هر عسکر یو کور ته ډوډۍ ورکوه هر پولیس هر د اردو سرتیری او هر د امنیت یو مامور دا شاته 10 نفره کورنۍ درلوده دا ټول بیکاره سو مامورین بیکاره سو قاضیان ټول بیکاره دي ته فکر وکړه ای ځوانانو صحیح ده زه ملا یم خو زه د صحت عامې وزیر نشم جوړېدلی زه د بهرنیو چارو وزیر نشم جوړېدی ما ډیپلوماسي نه ده لوستلی ما میډیکل ما طب نه ده لوستلی صحیح ده زه ښه قرائت کوی شم زه ښه امامت کوی شم زه ښه اذان ویلی شم خو په ډیپلوماسۍ نه پوهېږم زه د دفاع وزارت دپاره وروره د یو جنرال په منصب باندې وروره د ما ګمارل دا د هیواد سره خیانت ده دا د هیواد سره جفا ده نو ته اوس راشه وزیر د دفاع د ملا رئیسان د ملایان والیان د ملایان رئیس د وزیر صحت عامې د ملا د امنیت د ملا بهرنیو چارو وزیر د ملا
ملا خپل کور نشي جوړولی ټول عمر په وظیفو باندې تیر کړی نو تا ته به وطن څنګه جوړ کړي 3 میاشتې صبر وکړه یا 3 میاشتو کې چې دی مامورینو ته معاش تنخواه ونسي ورکولی مجبوره دی چې ټول که دوی وغواړي که ونه غواړي ټول په کورو کینی مفت کار خو څوک نه کوي. اوس حکومت په دې طریقه باندې چلیږي ملګرو دا ویډیو شیر کړئ چې ته د خپل رینجر د تیلو پیسې نه لرې ته ځي یو د تیلو ټانک ته درېږي بله ورځ د تیلو ټانک ته په ډیکو رینجر به ولی ده 100 روپۍ تیل یې اچولي دي بیا چې چالانوي بیا هم نه چالانېږي بیا یې ورته ویلي ښایي 50 روپۍ نور هم ور واچوه 50 روپۍ خو د هغه موټر د هغه پیپونه نه لمدوي د هغه پیپونه نه لمدوي. نو ملګرو په دې طریقې سره نه نظام چلیږي نه حکومت چلیږي او نه دا خلک چلولی سي نه دا خلک ورور ورته دوی ته چې یوازې د بانکي سیستمونو دغه ډیجیټل سیستم چې په لاس ورکړي دوی ډیجیټل سیستم ته هغه دا اوس لګیا دي د پاکستان نه ورته کسان جلب و جذب کوي ماته ویډیوګانې راغلي پاکستانیان ورته راولي بانکي سیستم به پاکستانیانو ته کوي زمونږ تاسو ورور یوازې د ډیجیټل تذکرو ورکولو دا سیستم چې ډیجیټل دا طالبان نشي چلولی دو په خاورو باندې خبر نه دي. نو آیا ته اوس ملا عباس ته نږدې تاسو ویډیو 3 کاله مخکې ونه لیده چې ویله موږ اردو نه غواړو څنګه یې درته منحل کړله څنګه یې درته له منځه ویوړله خو یاد ساتئ چې انشاءالله دا ولسونه به بیا محکمیږي پاکستانیان چې موږ ته کوم پیغورونه راکوي او زما د کابل جان نه دی ما ته عکسونه اخلي داسې ډېر عکسونه انګریزانو م اخیستي وو شورویانو م اخیستي وو دا چې نن پنجابیان موږ ته د کابل نه لایف ویډیوګانې کوي داسې ډېر ویډیوګانې په یاد ساتئ چې داسې ویډیوګانې په ارشیفونو کې پراته دي چې شورویانو هم کړي وو او انګریزانو هم کړي وو. نو هیوادوالو بیا هم په ټولو غږ کوم چې د نن ورځې پروګرام مو د دې لپاره ځانګړی کوي د خپلو افغانانو ژوند وژغورئ په ټولو باندې غږ وکړئ چې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا نه لرې شئ چې خدای مکړه اوس بیا وروره بدې پیښې کیږي چې همدا امریکایي سیاستمداران یې کوي وروره ستاسو ژوند ستاسو وینه دوی ته داسې نه ښکارېږي لکه اوبه چې تویي یعنی اوبه ارزښت لري او د افغانانو وینه هیڅ د خارجانو بهرانیانو ترورستانو دهشتګردو امریکایي سیاستمدارانو ته او طالبانو ته او پنجابیانو ته نه ښکارېږي. دا زه چې تاسو ته کومې خبرې کوم ملګرو دا ساده خبرې نه دي دا خبرې د انسان د ژوند په قیمت تمامېدی شي خو تمام دي شي د دې خبرو دپاره موږ ډېرې قربانۍ ورکړي نور هم ورکوو ورته. نو ملګرو دا غږ وکړئ په خپلو خپلوانو دوستانو په عموما افغانانو په پښتو ژبه په فارسي ژبه او په هره ژبه چې پوهېږئ چې د کابل شاوخوا دا ټول د کابل شاوخوا دا میدان پرېږدی چاودنه خپل امریکایان کوي او بیا وایي چې وروره داعش چې امریکا ونه غواړي ولاکه په جیب کې ته ستنه وګرځئ ستنه او بیا دا دومره بمونه یا د خرمرګه انتحاري هلته د واسکټو سره ننوځي او تاسې وروره 6,000 عسکر هم ورته امریکایان ولاړ دي 6,000 امریکایان چې غواړي یو جي کې فساد جوړ کړي بیا خپل 2 ټاورې ورته خپله وهي امریکایي سیاستمداران چې په یو مملکت کې فساد او فتنه جوړول یا یرغل یا راتلل غواړي بیا خپل وروره پینټاګون هم په تیاری باندې وهي خپل تیاری خپل پورته کوي خپل 2 ټاورې وهي. نو چې امریکایي سیاستمداران دا کار کول غواړي بیا خپل 14 عسکر هم له منځه وړي 100 عسکر هم له منځه وړي خو بانی به درته جوړوي. اوس د نوي گیم د شروع کېدو په خاطر د داعش فلم یا ډرامې یا گیم یا لوبې شروع کېدو په خاطر اوس دو نوي پلانونه جوړوي بلکې پلانونه بلا جوړ شوي وي. یو ورځ نور البشر نوید په وحدت اخبار کې لیکلي وای بش د پلار کرلی فصل ریبي دا یې عنوان و بیا لاندې ورته لیکلي و چې هغه اسامه چې د بش پلار غټ لوی بش ورته اتلو قهرمان ویلې د مجاهدینو په صف کې چې ولاړو جنګ یې کاوه د شورویانو مقابل کې وړکای بوش چې راغی زوی چې راغی هغه ته دهشتګرد او ترورست ویلې. نو ملګرو دا هغه گیمونه دي چې 50 کاله مخکې یو امریکایي جوړ کړی وي او وروره 50 کاله بعد بل امریکایي پلي کوي عملي کوي په عمل کې هغه کار بیا کوي. نو اوس به بل گیم جوړیږي تاسې فکر وکړئ چې موږ نه په قرآن نه په حدیث نه په فقه کې نه په تاریخ کې نه زموږ په کوم کتاب کې نه په کومه حاشیه کې د داعش نوم موږ اورېدلی نه و چې داعش شی ده دو راوویسته او دوی ورته نوم هم ورکړه داعش دوی راویسته او نوم یې هم ورته ورکړه عراق یې په تباه او برباد کړه سوریه یې په تباه او برباد کړه اوس افغانستان دپاره چاغوي او غټوي داعش خراسان ورته په دې خاطر وایي چې نه یوازې دا چې په دې سیمه کې به افغانستان تباه کوي داسې به وروره
تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، داسې ترکمنستان، د ټولو هیوادونو دپاره وروره اوس افغانستان د خطر یو پوینټ جوړوي چې وروره افغانستان ته وروره افغانستان دپاره تاجکستان هم دشمن سي، ترکمنستان هم دشمن سي، ازبکستان هم دشمن سي، دا ټول هیوادونه اله چې په افغانستان کې 40 کاله یا دا 20 آخر کاله په خارجي هیوادونو کې بس چا موږ ته وی چې ویر آر یو فرام او موږ ورته وی چې وی آر فرام افغانستان، نو به چې او طالبان او تروریستن، نو دا د تروریست کلمه به بیا به لږ په تبسم درته وکړه او تروریست او طالبان، حیران به ورته پاتې شوي. اوس به پس له دې نه 20 کاله بعد چې هر چا ته وایو چې وی آر فرام افغانستان، بیا به چې او یو داعش ایس ایس، نو بیا به په دې کلمې موږ ته پیغور راکړي، بیا به خلک پې وخاندي. ورګورو زموږ په سرنوشت کومې لوبې روانې دي. طالب چې دا داسې یو مثال لري لکه ټیشو پیپر، ټایلټ پیپر نه ټیشو پیپر، چې کله څوک تشناب ته لاړ شي او بې ادبي ماف یو ټوټه ټیشو پیپر راواخلي او د خپل ذکر او دس پې مات وچوي، نو طالب د امریکا دپاره داسې د اودس ماتې یو ټیشو پیپر ده چې وغواړي ولا که په آن واحد کې ځان ټینګ کړي، ولا که په پاکستان کې کونې ته بالښتونه هم ټینګ سي په سکیو او هوا ته، خو چې کله یې راوسته داسې درته غټ کړه، دومره غټ 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 ورو ورو درته غټاوه وروره، تر دې درته غټ کړه چې ټول افغانستان یې درته وسپاره. اوس به وګورئ د مجاهد گیم لاړ ختم سو، د طالب گیم به هم لاړ شي ختم شي، اوس به ورور داعش راځي. داعش گیم چې ختمیږي زما ستا اولاد دپاره به یو بل گیم جوړوي، بل نوم به درته راوباسي چې تا به په ټول عمر هغه کړی نه وي. نو ملګرو ستاسو خپله خوښه ده، زه پوهېږم چې اولې ورځې دي چې طالبان کابل کې راغلي دي او ځینې هغه خلکو چې پخوا دې ځانو سره مخالف خو نن ورته لکۍ وهي، ته به ډارېږي. خو قاري صاد د ژوند ارمان دا ده چې د افغانستان په عشق کې ټوټې ټوټې زه نه ډارېږم، نه چا نه شرمېږم او نه الحمدلله بلک میل یم او نه او روزي رسام یم. الله دا مرګ په یو ورځ باندې راځي. موږ به انشاءالله حق وایو، د ګران افغانستان دپاره وایو. زه پرون د جمعې مازه نه پرون نه بل ورځ چې راوتله ماته یو چا ویلې وایي ته افغانستان سره دومره مینه لرئ لکه مکه. ما ورته لکه مکه نه، د مکې نه ډېره مینه ورسره لرم. مکې ته خدای مکلف کړی یم چې زه به ورته مخامخ درېږم او زه د الله سمعنا و اطعنا تابعدار بنده یم، درېږم. صحیح ده، الله راته ویلي ورته درېږم، خو مینه مې ډېره د افغانستان سره ده، یعنې غیر اختیاري مینه ده. افغانستان د ما ده او مکه د خدای ده. مکه د الله ده، افغانستان الله ما ته راکړی، زه مالک کړی یم. نو افغانستان سره ډیره مینه لرم او دا خپل مبارزې هلو ځلو ته په یوازې ځان ادامه ورکوم. نه مې کمپاین کړی، نه مې چاته ویلي چې راځه را سره ودرېږه، نه مې چاته ویلي چې راځه ګروپ جوړ کړو واتساپ کې یا مسنجر کې یا بل څه کې. بس وروره دغه یو فیسبوک لرم، د ټول ژوند دار و ندار مې دا فیسبوک ده او دا غږ مې ده او تاسې نه مننه کوم چې تاسو باندې ما غږ کړی چې دا ویډیو شیر کړئ او تاسو شیر کړئ. زه چې آخر کې وګورم چې وروره څو زره شیر تاسو ورکړی وي، دغه ستاسو د دې نه زه پوهېږم چې څومره د هېواد سره زما مینه ده، ستاسو د ما نه لا ډېره مینه د هېواد سره ستا ده. ولې همدا د وس کېږي چې شیر کوي، زما دا وس کېږي ویل، ستا وس کېږي شیر کول، ستا وس کېږي پوسټ کول. نن ټوله ورځ دپاره دا پوسټونه وکړئ. آخري خبره مې چې د کابل شاوخوا تخلیه کوه، د میدان شاوخوا تخلیه کوي. خدای نخواسته بیا بده پیښه ونه شي چې کومه مور بوره سي او کومه افغانه خور مو کونډه او څو بچیان مو یتیمان نشي. او د دې ټولو ګیمونو په راس کې امریکایي سیاستمداران دي، که طالب دهشتګرد او تروریسته، که القاعده دهشتګرد او تروریسته، که داعش دهشتګرد او تروریسته، د دې ټولو امیر، د دې ټولو مشر، د دې ټولو رهبر او د دې ټولو امام پرون هم امریکایي سیاستمدارانو او نن هم امریکایي سیاستمداران دي. پرون کې د مجاهدینو په راس کې ریګن وو، نن د داعش په راس کې جو بایډن ده. پرون کې د مجاهدینو په راس کې ریګن وو او د طالبانو په راس کې کلینټن وو یا جان مکین وو. د جان مکین ویډیو په یوټیوب کې پراته دي چې خپله وایي موږ طالبان راوویستل او موږ سپورټ کړل. نو بس په لویه بخونکي الله مسپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. که نن زما د خبرې مخالفت کې سر دې به نه خلاصېږي، یاد ساته کال دا وخت په 29 د فروری 2020 مې ویلې چې خلکو سوله موله نشته، بل نوې ډرامه شروع کیږي. یاد ساته، یا که زه مړ هم یم دا خبرې مې یاد ساتئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.